د کہانی په شروعات کې موږ ته دوه فایټر جهازونه ښیي چې په هغې کې ټینک او د هغه سټوډنټ ناست وي او ټینک خپل سټوډنټ ته د جهاز الوتو چل ښیي. په دې کې ټینک له اورډر راشي او ورته ووایي چې یو جهاز د نورت کوریا طرف ته روان دی او هغه ودروه. نو دې کې ډایرکټ دی هغه جهاز ته لاړ شي او هغه چې په جهاز کې د نو ګورو د هغې پایلټ بل څوک نه بلکې د ده ملګري وي. نو هغه ورته په اشاره ووایي چې دا جهاز واپس کا، خو دلته دا پایلټ ټینک له څه جواب ورنه کړي، یعنې دا جهاز هایجیک شوی دی او دا خبره ټینک ته پته ولګي. نو دلته ټینک له بیا اورډر راشي او ورته ووایي خو دا جهاز د نورت کوریا طرف ته لاړو نه ډېر مصیبت به جوړ شي، د دې د وجې ته د دې جهاز دا یو انجن چوټ کړه چې دا سیده سمندر ته پرېوځي او موږ به بیا دې ریسکیو کړو. خو ټینک داسې ونه کړي، هغه ته پته وه دا جهاز د سمندر طرف ته لاړو نو دا ټول مسافر به ډوب شي او مړه به شي. د دې د وجې ټینک اورډر ونه مني او هغه جهاز د نورت کوریا طرف ته لاړ شي. او دې نه پس ټینک او دغه سټوډنټ یعنې چې افیس ته راشي نو دلته ورته د افیسر وایي چې تاسو زما اورډر ولې ونه منو. نو دلته ورته دا ټینک وایي چې په دې کې خطره وه. نو افیسر ورته وایي چې دغه مسافر کو نورت کوریا ته تللي نو بیا به هم ژوندي نه پاتې کېدل، خطره دواړو طرفو ته وه. نو اوس ورته د افیسر وایي چې زه تاسو دواړه د نوکرۍ نه وباسم چې دوی دا ووري نو ډېر زیات خفه شي. او دې نه پس ټینک دغه ملګري کور ته راشي چې کم پایلټ و چې دی به اکثر دلته راتلو. او دې نه پس خبر راشي چې د نورت کوریا سرکار هغې به ټول مسافر رها کړي. نو ټول چې دا ووري نو ډېر زیات حیرانه وي او ورته پته هم نه وه چې داسې څه کېدو والا دي. او 2 ورځې پس د مسافرو خاندان والا راشي چې په هغې کې ټینک هم وي او د هغه د ملګري خاندان هم وي. خو دلته دوی ته پته ولګي چې د نورت کوریا حکومت صرف هغه کسان پرېښودل چې چا سره هنر نشته او هغې کې څه کسان ایثار کړل چې هغې کې څه ډاکټرانو او 2 پایلټو چې په هغې کې د ټینک دغه ملګری هم شامل و، ولې چې په نورت کوریا کې د هنر ډېر زیات کمی دی. د دې د وجې دوی ایثار کړل او اوس په دوی واپس خپل منډ ته ولېږي او که نه دا صرف هغې ته پته لګي چې دا ووري نه دې سره ټینک ډېر زیات خفه شي، ولې چې ده ته امید نه و چې داسې به څه کېږي. او دې نه پس په خبرونو کې راشي چې چا دا جهاز هایجیک کړو هغه له 10 کروړه ډالر ورکړل. او دې نه پس مونږ یو لیک وینو چې هغه هم دا نیوز ګورو د هغه عمر صرف 17 سال وي او د هغه د کور حالات ډېر زیات خراب وي. او دې نه پس مونږ ته 2 کاله پس ټایم ښیي چې ټینک د یو جهاز پایلټ جوړ شوی دی او هغه په یو داسې ځای کې لینډینګ دی چې هلته صرف یو ایرپورټ دی. د دې د وجې خلک مخکې راشي دې ایرپورټ ته او ډېر رش هم وي په دې ایرپورټ کې. د دې نه پس مونږ هغه هلک وینو چې کم نیوز کتل او د هغه سانګ نوم وي او هغه هم د ایرپورټ ته راغلی وي. د دې نه پس د ټینک جهاز دغه ایرپورټ ته راشي او چې څنګه دروازه کولو کړي نو دا ټول مسافر ډېر تیزۍ سره دغه جهاز طرف ته ور روان وي. او دا مسافر چې دومره په جلدۍ کې وي نو دلته ایر هوسټس ده چې د هغې مون نوم دی، هغه هم ډېره زیاته ګبراو شي او د هغې کار دا وي چې مسافر به په خپل سیټ باندې کېنئ. خو دې کې اچانک د مسافرو په منځ کې لانجه شروع شي، ولې چې هر چا غوښتل چې مونږ د وینډو سیټ طرف ته کېنو. خو دلته دا ټینک نومې پایلټ روزي ورته ووایي چې په خپل سیټ باندې کېنئ، هر چا له مونږ څنګه وینډو سیټ ورکو. د دې د وجې دا ټول مسافر ومني او دا جهاز د الوتو دپاره تیار شي. او مین پایلټ هنري ټینک ته وایي چې ته به جهاز کنټرول کې او زه به لږ آرام وکم. او دې نه پس مونږ هغه سانګ نومې هلک وینو، هغه پاسي او د جهاز شاته حصې ته لاړ شي او یو وړه شان دماکه وکړي چې دې سره په دغه جهاز کې سورې وشي. خو دې کې څه مسافر هم زخمي شي او مخکې هغه هنري نومې پایلټ د هغه هم سترګه زخمي شي چې د هغې د وجې د هغې نه د جهاز دا بیلنس ګډوډ شي. اکو دا جهاز یې کنټرول کې نه کو نو دا به سیده غرونو سره ټکراو شي. خو ټینک یو هنرمند پایلټ وي، هغه زر دا جهاز کنټرول کې او شاته د ایر هوسټس مون نه تپوس وکړي چې دا دماکه د څه شي وه چې دې کې اچانک سانګ راشي او ټینک ته وایي چې دا دماکه ما وکړه او دا جهاز اوس زما په قبضه کې دی، یعنې ما هایجیک کړو او ته دا جهاز د نورت کوریا طرف ته بوځه. نو چې دا ټول دا خبره ووري نو ډېر زیات حیرانه شي. خو دلته ورته ټینک وایي چې په دې جهاز کې سورې دی او د دې سوري د وجې جهاز بیلنس ګډوډ دی، تا ول د دې جهاز دا سورې بند کا. په دې کې یو سړی مون له راشي او ورته ووایي چې په دې جهاز کې شاته یو آرمي والا دی خو هغه بېهوشه دی او هغه سره تمانچه هم ده، ته په څه چل باندې هغه نه دغه تمانچه واخله او ځان سره یې کېږده. او دې کې هنري د رابطې کوشش کو چې زموږ جهاز هایجیک شوی دی. خو دلته سانګ راشي او دا ریډیو مات کړي چې هنري چا سره رابطه ونه کړي او هغه راشي او مسافرو ته وایي خو چا د هوښیارۍ کوشش وکړو او زما په لاس کې بل بوم هم دی، خو دا بم ما خلاص کو نو تاسو ټول به مړه شئ. د دې د وجې تاسو خپل سیټ باندې په آرام سره کښېنئ. او دې نه پس سانګ واپس د پایلټ له راشي ورته ووایي چې دا جهاز ښي طرف ته کا او د نورت کوریا طرف ته لاړ شه. نو ټینک ورته وایي چې په دې جهاز کې دومره فیول نشته چې مونږ هغه ځای ته ځان ورسوو. نو دلته ورته سانګ وایي چې زه سم نه منم چې دا جهاز د نورت کوریا طرف ته لینډ کې. نو دلته ورته ټینک وایي چې ته داسې ولې کې، څه هلته خپل کور دی. نو دلته سانګ یو اخبار روباسي او ټینک ته وښیي ورته دا ووایي چې څه وخت مخکې یو سړي یو جهاز هایجیک کړی و چې د نورت کوریا د حکومت طرف نه هغه ته 10 کروړه ډالر میلو شوي وو او د دې د وجې زه ویم چې ما ته هم پیسې میلو شي او زه مالداره شم. او چې ټینک دا خبره ووري نو هغه ته رایاد شي چې دا دې د کم جهاز خبره کوي. دا هغه جهاز چې کم کې د ټینک ملګری ناست و او هغه په دې افسوس کې وي او دا وایي چې په دغه ورځ باندې ما د دغه جهاز انجن ویشتی و نو دغه مسافر به بچ شوي وو. خو اوس فلحال ټینک دا جهاز د نورت کوریا طرف ته روان کو. خو شاته مسافرو کې یو بوډا سړی هغه دې ټولو ته وایي چې دا لږ صرف یوازې دی او مونږ ټوټل 50 کسان یو او که مونږ په یو ځای باندې په دا حمله وکړو نو دې زمونږ سم نشي کولی. او اوس دا بوډا سړی د دغه هلک د راتلو انتظار کوي. او اوس ټینک دماغ کې یو
یو آیډیا را شاغوي چې دلته جوخته رنوي ده او دا جهاز به زه الته لینډ کم او بل خو هغه آرمي ولا سړی په هوش کې راشي چې دلته سونګ دی زر اوتړي ولې چې هغه ته پته و چې دا زمانه زیات طاقتور دی او دې کې اچانک هغه بوډا سړی په سونګ باندې حمله وکړي او هغه ته دا لګېدو چې ټول به زما مدد وکړي خو بدقسمتۍ سره د مدد دپاره څوک هم راپانسي خو هغه یوازې د مقابله شروع کړي خو دې کې سونګ ډایرکټ تمانچه راوالي دې سره دا بوډا سړی ویریږي او شاته شي او د په دې حرکت باندې سونګ ډېره زیاته غوسه ورشي او سونګ چې څنګه دا بوډا سړی مړ کولو والا و دې کې ټینګ راشي او ورته ووایي چې خیر دې معاف کا او هغه په سچل باندې دغه بوډا سړی د دنه بچ کی او په دغه ټایم کې دغه آرمي والا کس پوره په هوش کې راغلی وي او هغه د مسافرو ته وایي چې دا پړې کولو کې خدا مسافر دومره یره کی وي چې هغه کې د پاسېدو همت هم نو ټینګ وایي چې موږ مجبوراً د نورث کوریا طرف ته ځو او هغه دا خبر مسافر ته موکي چې موږ د نورث کوریا طرف ته روان یو او دا خبره چې سونګ ګوري نو ډیر زیات خوشاله شو هغه دا سوچ کې چې زه به اوس مالدار شم او اوس په رو باندې دا جهاز د ښکته طرف ته روان دی او په ځنګل کې یو رنوی د هغه ځای کې کوزیږي نو دې کې د سونګ خیال شي چې ټینګ دا جهاز په غلط رنوی باندې کوزي نو دې سره هغه ډیر زیات غوسه شي او هغه بم راواخلي او د یو ماشوم په لاس کې کیدي او سونګ هغه ماشوم ځان سره راولي او ټینګ ته وایي چې ستا د چالاکۍ د وجې د دې ماشوم زندګي اوس په خطره کې ده او که تا دا جهاز واپس وانه لوزو نو دې ماشوم سره سره به ټول مړه شي او دغه ماشوم ډیر زیات چغې وهلې چې د دې چغو د وجې ټینګ ډیر زیات پریشان شي هغه دا جهاز رنوی ته راکوز کړی وي خو مجبوراً هغه دغه جهاز واپس والوزي او دا ټول مسافر ډیر زیات په یاره کې وي او هغه دا سوچ کې چې مونږ به جمدي پاتې شو کو نه او دنه پس مونږ یو وړه کہانی وینو چې هغه کې د سونګ مور وي او بهر سونګ پسې پولیس والا راغلی وي چې هغه دې وخی او ځان سره بوزي ولې چې د سونګ مشرې رور د نورث کوریا په آرمي کې کار کولو او دوی د لګیدو چې سونګ د جانکاری اغیله ورکي د دې د وجه اغي سونګ په جیل کې واچي او سو وخت پس اجه د جیل نه رها شي او چې خپل کور ته راشي ناغو ګوري نو د سونګ مور مړ شوی وي هغه ډیر زیات خفوي او داغه په ځړ کې د دې ملک د لپاره نفرت نورم زیات پیدا شي اوس موږ د کہانی په پریزنټ کې خي او موږ ګورو چې هغه جهاز پسې دوه فایټر جټس راغلي دي چې ټینګ بهر وګوري نو داغه سټوډنټ هم وي چې کوم موږ د کہانی په شروعات کې کتلیو او مسافر چې خپل آرمي والو ویني نو ډیر زیات خوشاله شو دا وایي چې دوی د موږ د بچکولو د لپاره راغلیو خو په دې کې د آرمي دوی له وارننګ ورکړي او ورته وایي چې موږ په دې جهاز باندې میزایل در پریدو چې دې سره دا ټول ډیر زیات ویریږي اوس ټینګ دا ویني نو هغه ډیر زیات پریشان وي او هغه دا وایي کوم مخکې ځم د نورث کوریا حکومت والا به موږ مړ کی او کو واپس ځم نو سونګ بدل ته ټول مړ کی خطر دوانو طرفو ته ده او اوس وخت تیر شو دا جهاز چې مخکې روان وي نو دې کې دا یو فایټر جهاز دوی طرف ته نشانه ونیسي خو دې کې د ټینګ سټوډنټ د دې جهاز مخې ته راتلو چې ټینګ ته نورم وخت میلو شي خو د ټینګ هم صبر تمام شي او هغه دا جهاز د بره طرف ته روان کی چې دې سره سونګ جهاز شاته طرف ته پروزي ولې چې هغه په جهاز کې ولاړو چې دې سره سونګ ډیر زیات زخمی شي خو د موقع نه فائدہ واخلي او ټینګ سونګ پسې ورشي او هغه چې څنګه تړو نو دې کې سونګ په ټینګ باندې په چاقو باندې حمله وکي خو چې سونګ څنګه دا ټینګ مړکول والا و نو په دې کې هغه آرمي والا چې د سونګ طرف ته تمانچه نیولې وي او هغه ورته وی چې خپل ځان سرندر کا ولې چې دغه آرمي والا مسافر را خلاص کړیو خو هغه نو درېدو نو د دې د وجه د آرمي والا ډایرکټ په دمانه ډزو کې او مړی کی خو د تلو نه مخکې دا غنه دا بوم اکټیویټ شي او اوس دا بوم خلاصېدو والا و خو ټینګ د خپل ژوندۍ قرباني ورکولو لپاره هغه په دې بم باندې د سټیل یو پلیټ کی دي چې هغه بم خلاص شي خو د دې بم د وجه د جهاز څخه نقصان ورونه رسیدو خو د ټینګ یو لاس کټ شي چې د دې د وجه غړیر په تکلیف کې شي او اوس بل مصیبت راغو چې دې ته فیول ختمېدو والا و او دوی بوزا جهاز زر تر زر کوزي خو د دې بل پایلټ هم ترګي زخمی و چې د دې د وجه هغه ته صحیح سپ نظر نخ کاریدل او بل خو ټینګ ډیر زیات په تکلیف کې وي او دې کې دا انجن هم بندېدو والا وي ولې چې دې سره فیول ختم شو خو دې کې ټینګ خپل درد ایر کې وغه راشي د پایلټ په سیټ باندې کینی او دا غي یو لاس نه د دې د وجه هغه ډیر مشکل وي د دې جهاز کنټرول کولو هغه بیا همت اوخی او ټینګ دا اناونسمنت مسافر ته وکي چې مونږه جهاز لینډ کولو والا یو خو د دې جهاز لینډینګ به آرام سره نه وي دا جهاز کریش کیدیم شي او د بچ کېدو امید ډیر زیات کم دی او اوس دا ټول مسافر د یو بل لاسونه ونیسي او سترګې پټې کی چې سره دا جهاز په یو جزیره باندې لینډ کېدو والا او دا جهاز یو زوردار جټکې سره لینډ شي چې سره دا ټول مسافر سو وخت لپاره بهوش شي او دنه پس یو مسافر په هوش کې راځي او د جهاز نه راکوشي او بل خو چې هنري په هوش کې راشي نو هغه ټینګ ته وی چې سترګې کولو که زمونږ لینډینګ بالکل سیف او شو خو هغه هنري له جواب ورنکي خو د افسوس خبره دادا چې د ټینګ مرګ شوی ولې چې هغه ډیره زیاته وینه تلې و نو دلته هنري موږ ډیر جذبات سره وی چې ځکه له خپل ملک ته واپس لاړ شم نو زه به دا ویم چې ما سره په خوا کې یو ډیر بهادر سړی ناستو چې هغه د خپل ځان قرباني ورکړو د 50 کسانو ژوندۍ بچ کړه او دینه پس مونږ ته چې دا کہانی بالکل رښتیا و چې 15 جنوري 1971 کې دا حادثه شوی و چې د ټول مسافر بچ شوی او صرف پکې ټینګ مړ شوی چې د سره دا کہانی ختم شوه تاسو دا کہانی خوښ شوی نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ